شماری از دهقانان میگویند برباری‌های امسال امیدها را برای یک سال پربرکت زنده کرده است. به باور آنان، بارش‌های مناسب برف سبب تقویت منابع آبی و بهبود رشد محصولات زراعتی خواهد شد. دهقانان می‌افزایند که سال گذشته به دلیل کاهش بارندگی و خشکسالی حاصلاتشان به گونه قابل ملاحظه کاهش یافته بود، اما امسال وضعیت را متفاوت می‌بینند و سال پیشرو را نسبت به سال گذشته آبادتر پیش بینی می‌کنند. امسال بسیار خوشحال هستیم. سال خوب است. برف و بسیار ادامه داره، امتیازات میبره. از خاطری که پارسال آب نبود، هیچ نبود، کلا حاصلات مردم خشک شد. امسال دیگه ماشاءالله برف خوب جریان داره، برف میبره ان شاء الله. خدا کنه یک برف خوبی خوش باشه. ډیر خلک له مشکل سره مخ وو، د ونو داسې ګردونه نیولي وو، داسې حال وو، دوړې وې، ګرد وو، ځکه باران نه وو. ګرست کال یو چق باران نه دی سوی په ګرست کال کې، نو موږ هم ځکه ډېر ورته خواشیني وو. خو خدای تعالی مهربانه دی، سږ کال بیا لږ واورې وسوې، نو پس له دې مو امیدواري لرو چې خدای رحم وکړي. برباری‌های امسال بسیار به موقع باریده است. اگر وضعیت همین گونه ادامه پیدا کند، ما سال آینده حاصلات خوبتری خواهیم داشت. دهقانان غزنی در مورد چنین میگویند. که آورده انشالله توفیق وقتی آورده دهقانان به ډېر ښه حاصلات تول کړو. خدای ته الله تعالی خیر کړي. الحمدلله خدا را شکر، خوب به برفا در موقع است. خداوند دیگه هم ادامه پیدا کنه که یک سال خوبه در پیش رو داشته باشیم، یک حاصلات خوبی را داشته باشیم. کارشناسان زراعتی نیز برباری‌های زمستانی را برای تقویت آب‌های زیرزمینی و تأمین آب مورد نیاز زمین‌های زراعتی در فصل بهار و تابستان مؤثر می‌دانند. دغه په ژمي کې د واورې کېدل دا د پسرلي او همدارنګه د دوبي موسمونو لپاره د اوبو د راپیدا کېدو په معنا ده. یعنی دغه واوره اوس کېږي، دغه واوره د ځمکې تل ته ځي، هلته د ځمکې لاندې د اوبو کومې ذخیرې چې دي هغه ورسره زیاتیږي، هغه د ځمکې د لاندې د اوبو ذخیرې هغه ډکیږي. نو دغه کروندګر چې له اوبو څخه استفاده کوي، خو همدغه د ځمکې لاندې اوبه دي چې دوی د برمو په واسطه له ځمکې څخه راوباسي او خپل نباتات ورباندې اوبه کوي. دهقانان غزنی در حال از این وضعیت ابراز رضایت می‌کنند که زراعت منبع اصلی درآمد بسیاری از خانواده‌ها در این ولایت به شمار می‌رود و بهبود حاصلات می‌تواند نقش مهمی در بهتر شدن وضعیت اقتصادی آنان داشته باشد.